ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د میړه له خوا له ښځې سره تاوتریخوالی مېرمنه له کومو صحي او رواني ستونزو سره مخامخ کوي. ورندار مې حالت یې داسې و چې ژړل، ډېر خفګان و، ډوډۍ نه خوړل، په یو ګوښه کې کېناستل. ولې په یو شمېر کورنیو کې ځینې میړونه په خپلو میرمنو تاوتریخوالی کوي؟ څنګه کولی شو چې د میرمنو له وهلو ټکولو یا ورسره له تاوتریخوالي مخنیوی وکړو؟ او د دې کار ګټې څه دي؟ د روغتیا او ژوند نننۍ خپرونه د همدې پوښتنو ځوابونو ته ځانګړې شوې ده. میرمنو سره کورنۍ تاوتریخوالی په ځانګړي ډول د افغانستان په څېر ټولنه کې یو له عادي او بېتاوانه کارونو څخه ګڼل کیږي. د نړیوال روغتیايي بنسټ یا WHO د څېړنو له مخې په نړۍ کې له هرو 3 میرمنو یې یوه میرمن په خپل ژوند کې د خاوند له لوري له تاوتریخوالي سره مخ ده. دا چې له میرمنو سره فزیکي یا لفظي تاوتریخوالی دوی ته د کومو روغتیايي او رواني ستونزو سبب کیږي له څو کسانو اورو. اجمل ننګرهار. زه په سارا باندې چې لږم خفه شم، په غوسه شم، بیا چې کور ته لاړ شم بس دیو ته مې غوسه راځي، بچي مې موامه، ښځه مې موامه، ډېر تنګ کم، خیرات زار کوي، چغې وهي. داسې یو مشکل لاتی چې غوسه کېږم ډېر زیات. ګزار مې پې کړی ایرې دپاره چې ویرو مې که نه ګزار پې وکړم، هغه لګېدلې په سترګه باندې سترګې یې نه شوې. ستونزې خو ډېر پیدا کېږي. کله کله زما ورور داسې په خپل ښځه باندې چې پقارېږي، کله کله چې لاس پورته کېږي هغه ووهي. ورندار مې حالت یې داسې و چې ژړل، ډېر خفګان و، ډوډۍ نه خوړل، په یو ګوښه کې کېناستل، داسې حالتونه ورته پېښېدل. نوم یې ابراهیم دی او د کندهار ولایت یم. که یو وخت مې جنجال کړی، په غوسه سوی یم، دا یوه ګوته یې لږ وینې سوې وه، کوم لښته پر مشته یې ورسره کړم. زما د واده به 14 کاله کېږي، خو در اوسه یې ما ته یادوي هماغه سنه چې ولې داسې وسه، یعنې ولې دې وولم، یعنې در اوسه پورې ما ته زما ير نه دی. د ځینو خلکو په وینا ژړا، سردردي، خفګان، یوازیتوب خوښول، د بدن د غړو شینوالی او د بدن ضعیفوالی هغه ستونزې وې چې میرمنې ورسره د وهلو ټکولو یا تاوتریخوالي په وخت کې مخامخ شوې وې. د کابل ښار د رواني روغتون ټرینر متخصص رنځورمل ایمل صافی د خلکو ځینې خبرې تاییدوي او زیاتوي چې د میرمنو سره تاوتریخوالی ان د هغوی د مرګ سبب هم کیږي. دلته زیات یو شکل دا دی چې د خاوند لوري نه مثلا په بعضي مواردو کې تاوتریخوالی کیږي د ښځې په مقابل کې. ښځې چون د رواني او فزیکي د لحاظه آسیب پذیره دي، نو دوی ډېر زیات دغه صدماتو سره مخامخ کېدلی شي چې رواني صدمات دي. په لومړي قدم کې رواني فشارونه یا سټرسونه رامنځته کوي. که چېرته فزیکي اړخ ته توجه وکړو، فزیکي ټکول، وهل، معیوبیت، معلولیت دا رامنځته کولی شي او حتی مړینه متاسفانه. او رواني تهدید ته فکر وکړو، د رواني د لحاظه انزجار، نفرت یا کرکه پیدا کوي. همدارنګه د رواني فشار په توګه عمل کوي چې کېدای شي اضطرابات، ژور خفګانونه او همدارنګه نور رواني ناروغۍ رامنځته کړي. هغه میندې، هغه خویندې چې په حامله دي او د حاملګۍ په دوران کې د تاوتریخوالي او کورني خشونت سره مخامخ کیږي، د هغې د ماشوم د رشد کوم چې د دوی په بطن کې لویږي، د هغې رشد نما باندې ډېر بد اغېزه کولی شي او همدارنګه مستقیما دوی د ډپریشن او افسردګۍ او یا ژور خفګان سره مواجه کولی شي. هغه ماشوم باندې ډېر بد اغېزه کولی شي او حتی داسې شوي دي چې حامله میند د فزیکي تاوتریخوالي په نتیجه کې سخت کړی دی، ماشومان یې د لاسه ورکړي. ژړا، له خلکو لرې والی غوره کول یا هم یوازیتوب خوښول، د معدې تکلیف او دوامداره خفګان په میرمنو د تاوتریخوالي کولو له نښو او ستونزو څخه دي. خو دا چې ولې یو شمېر خلک خپلو میرمنو سره تاوتریخوالی کوي په اړه یې له څو کسانو اورو. دا ژوند ده که نه، مشترکه ژوند ده، دا چې تریخ سوځی پسې استه استه تریخېږي، اعصابي مشکل پیدا کېږي، په دوا کېږي او نه په هېڅ نه کېږي. انسان د چې خپل کار کنټرول نه کړي، ور دې بې ځایه وکړه، سر باندې ولګېده، په سترګه ولګېده، هغه بیا عمر ته اخره پورې هغه مشکل پاتې کېږي.
خو چې وی ټکې سره ماتې پی په ماتې کې لاسونه په مات کې بعد عمرې په وکې نو دا خامخا نو تشویش ورته پیدا کیږي عصبي کیږي نو توهین ورغه کې نو خلکو نه کم راځي نو خاوند خو ورسرهونه کې خامخا جګرخونی کوي خلکو نه شرمېږي چې خز ژوند نه نو خوشاله شرمېږي خپلونه له پردې نه لامتاګانو نه فقط ما قسم لمخې چې ما سره جنجالو کې ما مور سره جنجالو کې وځي وهم ما بین کې مې بل کس نه ستونزه جوړي مخالف کس ته و بس هغه چې ستونزه جوړه بیا موږ په کور کې جنجال بیا په ما خسر کرم جنجال اړیواله خزینه ده ما خزه چالت ورشي بس هغه خبره به خبره ته کې دی وتی نیولې په کور کې درد سر جوړي بس بیا مجبور یم خپل خزه وهم چې ولې خلک خبره مثال کور ته راوړي یا خلکو منی صاحب باندې بوج راځي کنه خامخا په کور کې جنجال وي یا سره باندې خشونت لوجنه یا ګوشه کینی د اعصابو تکلیف ورته پیدا کیږي یا علت ده د یو شمېر خلکو په باور د کورني تاوتریخوالي علتونه بیلابیل دي دا چې متخصص ډاکټر په دې اړه څه وایي خبرې به وورو کله چې تاوتریخوالي رامنځته کیږي اثرات جانبین باندې دي دا څنګه چې په یو طرف باندې خو مېرمنې زموږ د ذکرې راسي پذیره دي چې هغه د رواني فزیکی جوړښتونه لږ د سیاسي پذیره دي ډېر سر د تحمل د لاس اور کوي او مقاومت لږ کم دي په ځان مې باورمنتیا کمیږي د صمیمیت رابطه ختميږي اعتماد او باور خرابيږي په نورو باندې باور بیان کوي هغه څوک چې ډېر صمیمي ښکاري ځکه خاوند خو ته ډېر نږدې دی ډېر صمیمي دی کوم د ژوند ملګری او ته وایو خپل د مېرمن هم خاوند ته یا د ژوند ملګری ته نږدې او صمیمي ده په بل ډېر باور او نازونه لري هغه چې دیو طرف نه د ناکامۍ او تهدید سره وګوري د ډېر زورونکو حالت دی بل خصوص مېرمنو ته زموږ خويندو مېندو ته بل د کورنۍ د غړو مداخلات دي موږ اجتماعي ټولنه ده او اجتماع لکه اشتراکي ټولنه ده دالته د کورنۍ نور غړي غواړي چې د خزې او خاوند منځ کې ډېر مداخلات وکړي څه د خاوند کورنۍ شي او څه د مېرمن کورنۍ شي دا د لامل چې د ترمنځ رابطه او اړیکه خراب شي لفظي تاوتریخوالي او بل اخره فزیکی تاوتریخوالي ته لمن وایي او زمينه ته مساعد شي درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي او موضوع له ښځو سره د خاوند لخوا د تاوتریخوالي په اړه ده که زموږ د دې یا نورو ښوونیزو خبرونو په اړه کوم نظر یا هم وړاندیز لرئ زموږ له همکارانو سره یې د ټلیفون په دې شمیره شریک کړئ 002401501 د ښځې او خاوند ترمنځ د تاوتریخوالي یو لامل د دوی ترمنځ د همغږۍ نشتون او د یو بل حقونه نه مراعاتول دي چې مېرمنې یې له ډېرو رواني ستونزو لکه ژور خفګان او له دوامداره سردردۍ سره مخامخ کوي د ډاکټر په وینا له حده ډېر تاوتریخوالی یا خشونت د مېرمنې د مرګ سبب هم کیږي خو دا چې یو شمېر خلک څنګه توانېدلي چې خوشحاله ژوند ولري او په خپلو کې جوړجاړی پیدا شي په اړه یې له څو کسانو اورو د خپله د واده مې 10 کاله کېږي نو په 10 کالو کې په خپله کورنۍ کې ډېره زیاته خوشحاله یم زما خاوند چې ده هېڅکله هم داسې نه دي شوي چې بد چلند کړی وي یا وهل ټکول دا مسایل هېڅ نشته او که چېرې کوم احیانا کوم مشکل پیدا کېږي نو هغه په ګډه سره د هغه لپاره د حل لار پیدا کوو او په ګډه هغه مشکل حل کوو علمګل مومندیم د نویانو لیکلي وهل او ټاکولو ته کدما ماشومان یا کورنۍ وګړو ځان جوړ کړي نو ما ګداش نه کار اخیسته افصیله مې کړي صبر او طاقت مې کړي زما یو او 10 کما یو 2 رکعات منځ کم فقط لږه چې راو ګرځیدم هیڅ شې د ما پزړه کې نه ګټه خو د مونږه د سر درد ما ماشومان ما ته نه دی ویل چې د ما سر درد کی ما ته نه دی ویل چې د ما معده درد کی ما ته نه دی ویل چې د ما مثلا لاسونه د یو سیستم پړکیږي یا ریګ دی نو دغه ما تجربه کړې ده چې له جار او جنجال او بیځای بحث نه زه فکر کوم چې انساني او تکلیف منګه په شکر الحمدلله اوس نه لرو د یو شمېر خلکو په وینا د حوصلې څخه په کار اخیستلو صبر ځان تیر ایستلو د قهر په وخت کې له کوره په وتلو او یا هم چوپتیا 2 رکعات لمونځ د یخو اوبو څښل هغه لارې چارې وې چې دوی د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کارولې وې دا چې متخصص ډاکټر په دې برخه کې څه لارښوونې لري زموږ د همکار په مرکه کې یې اورو خاوند د ښځو پر وړاندې د فزیکي او رواني تاوتریخوالي څنګه مخنیوي کولی شي یو نارینه همیشه د کور مشر ځان وګڼي د بیرون کې د مشکلات سره مواجه وي کله چې د کور ته ځي مخکې دنه چې د کور ته داخل شي فکر وکړي او خپل مشکلات بیرون پرې دي داسې فکر وکړي چې کورنۍ کې ماته څوک ضرورت لري او چې کله کورنۍ ته داخليږم باید فورین تندي
او په تبسم حالت کې خوشاله حالت کې داخل شم چې کور کې امیدواري زیات شي، محبت زیات شي، صمیمیت زیات شي. سلام د خپل میرمنې واچي، په خپل بچو دی واچي چې د سنت طریقه ده. هغه ته صمیمیت را ایجاديږي، هغه ته محبت را ایجاديږي. موضوعات چې مشکل جوړي په غي د بحث تستینه شروع کوي او هغه نه مسله یا توتریخواله لفظي جوړ شي او هغه ماشومان باندې ډېر ربا د غي ځکه یا خدای نه خاصه فزیکی جوړ شي. کله چې غوسه او تورزی انسان د مشکلاتو نه خالی نه دی، نو کوشش دی چې هغه بحث زه ترک کی او دا غزه نه ځان یو طرف ته کی، یا د خوبونو استفاده وکي، یا مسنونه دعاګانې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودلې دي هغه نه استفاده وکي او هغه خپل هم دا هدایت ورکړي چې کله تاسو په یو ځای کې د غوسې سره مواجه کېدل چپ پاتې کیږي او به هغه محل ترک کوي، ځکه چې د محل ترک کولم به روسته ستاسو ته فکر آرامي او ستاسو به کول چې خف مدبرانه فکر وکړي او سمانه تصمیم ونیسي. چې زما د میرمنو نه هیله ده چې خپل خاوندان د فشار لاندې مساتي. کله چې د بیرون ناراضي د کورنۍ مشکلاتو قصې او تدستی مشروع کوي، کله چې د آرام فضا ته لاړ آرام حالت کې تاسو احساس ک نو به کول شي چې مشکلات هغه د مشکلاتو یو لیست او تماچوي ډیر یو کم متواچوي چې د حل لار او ته پیدا کی. بل دا چې د کورنۍ د غړو نمزما هیله ده چې د خزه او خاوند ترمنځ اړیکه باید خراب نه کی، ځکه دا ډیره مهمه اړیکه ده، ځکه یو خزه او خاوند د کورنۍ اساسات دي تشکیلي او د راتلونکو لپاره یو کورنۍ تشکیلي ماشومان راوړي اگر لوی چې ته د دې ترمنځ رابطه خراب شي د دې دغه د کورنۍ شیرازه لمنځي او دا هغه د عادي مسایلو د کورنۍ د نور غړو د خوانه په دی باندې تحمیلېږي. متاسفانه کورنۍ تاوتریخوالی له صحي او معنوي اړخه میرمنو ته زیان رسوي. په میرمنو تاوتریخوالی یا خشونت د صحي او رواني ستونزو لامل کیږي چې ممکن میرمنې په دې حالت کې له بې اشتهایۍ، ضعیفوالي، د معدې درد او سردردۍ سره مخ شي. بې حوصله توب، د ښځې او میړه ترمنځ نه همغږي، د دواړو لورو کاري ستړیاوې، د یو بل حقونه نه مراعاتول او له دیني معلوماتو بې خبري د دې ستونزو یو شمېر علتونه وو. د دې لپاره چې په کورنۍ کې د خشونت یا تاوتریخوالي کچه مو راټیټه کړې وي، اړینه ده چې د کورنۍ نارینه له نرمۍ او ځان تېرایستلو څخه کار واخلي. که نارینه ته بهر کومه ستونزه پیدا کیږي، غوره ده چې خپله هماغه ستونزه بهر حل کړي او کور ته یې انتقال نه کړي. په روڼ تندي د کور ته راشي او د کورنۍ غړیو سره د نیک چلند وکړي. میرمنې هم باید له خپل اړخه نیک چلند ولري. دواړه لوري د په خپلو کورنیو چارو کې چاته د مداخلې اجازه نه ورکوي او په کوچنیو خبرو د خپل ژوند نه تریخوي، ترڅو له دې لارې ښایسته، آرامه او له تاوتریخوالي پرته ژوند ولري، ترڅو چې میرمنې او د کورنۍ نور غړي له صحي او رواني اړخه روغ او له ناروغیو خوندي واوسي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار احمد نظیر سکندري د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. که چېرته غواړئ چې زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې ولولئ او یا یې هم واورئ، زموږ انټرنیټي پاڼه ده تجلی.af. تر بیا ښې چارې.